یو سړی د مازدیګر لمونځ نه کوي. مازدیګر لمونځ پرېښودل د دې سره اعمال څه شی کېږي؟ دا ضایع کېږي. لکه اکثر خلک د مازدیګر په منځ کې کوتاهي کوي، څوک یې کوي خو ناوخته یې کوي او څوک یې اډوکینه د ګپو شپو یا نورو معاملاتو کې ورننوتلي وي او مازدیګر یو قیمتي وخت دی او دا ترېنه همداسې تېر شي. لکه الله عز وجل قسم کړی ده والعصر، قسم مې دی په دې مازدیګر باندې، یعنې الله چې پې قسم کړی ده نو دې نه معلومه شوه چې دا افضل وخت دی. خو افسوس دا دی چې مازدیګر زموږ نه په لغاتو کې تېر شي او په سهار باندې الله قسم کړی دی نو هغه د موږ نه په خوبونو کې تېر شي. دا دوه بهترین اوقات دي چې دا زموږ ستاسو نه ډېر بې ځایه تېرېږي. پکار دا ده چې موږ په دې دواړو اوقاتو کې کامله بندګي د الله وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من ترک الصلاة العصر، چا چې پرېښوله لمونځ د مازدیګر فقد حبط عمله، یقینا برباد دي عملونه د هغه. یعنې چا چې د مازدیګر لمونځ پرېښوله، مازدیګر لمونځ ادایګي نه کړي، نو د داسې خلکو منځونه یعنې اعمال دا برباد دي. نو ګوره د دې روایت نه معلومه شوله چې د عمل د بربادېدو سبب دا ترک الصلات لمونځ پرېښودل د مازدیګر دي. چې د مازدیګر لمونځ څوک نه کوي د ده عملونه څه شی دا برباد دي. د سیدنا عبدالله ابن عمران رضی الله عنه نه روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، یعنی هغه کس چې فوت کړلی شو د هغه نه د مازدیګر لمونځ ترېنه قضا شو، په وخت باندې ادا نه کړله، نو کأنما گویا کې وتره هلاک کړلی شو د اهل او د مال. یعنې دې سړي دومره نقصان وکړه، دومره تباهي وکړله چې لکه د سړي خپل اهل و عیال مال جایدادونه دا ټول هلاک شي. دغه سړي ته به خلک څومره تواني انسان وایي. دغسې تواني انسان دی هغه کس چې هغه د مازدیګر لمونځ قضا کړي. دومره تاوان دې سړي وکړله. نو په موږ تاسو باندې دا خبره لازمه ده چې د مازدیګر د لمانځه به ډېره پابندي کړو، د نورو لمونځونو به هم ډېره پابندي کړو، خاص کر صلات وسطی یعنې د مازدیګر د لمانځه هر مسلمان باندې د دې پابندي دا لازمه ده. وصلی الله علیه و آله وسلم.